سلامونه نیکې هیلې احترامات د وسا سکلز یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړو جوړ او د صحت کلیبه مو پرتنوي خوږو دوستانو نن مې تاسو ته د قران کریم پښتو یو داسې خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن سره تاسو کولی شئ قران کریم هم په ویډیویي بڼه د ژباړې سره وګورئ او هم په اډیویي بڼه په دغه اپلیکیشن کې بېلابېلې برخې راغلي دي چې لومړی برخه یې کومه د هغه کې صورتونه سپارې راغلي دي د هغې وروسته بیا داسې په تفصیل سره نورې برخې هم راغلي دي راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ انشاءالله سټپ بای سټپ په دې ویډیو کې ټولې لارښوونې او طریقې درته ښایم ډېر خوندور اپلیکیشن دی لازماً یې در سره انسټال کړئ ترڅو له دغه خوندور اپلیکیشن څخه برخمن شئ او همداشان که چېرته مو دغه ویډیو د خوښې وړ وګرځېده لازماً یې د ثواب په نیت له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو هغوی هم د دغه بهترین اپلیکیشن څخه برخمن شي راځئ دا ویډیو په طرف لومړی سر کې خو تر ټولو دمخه داسې به وکړم چې پلی سټور ته به راشم کله چې پلی سټور ته راغلم نو دلته به پلی سټور باندې کلیک وکړم د هغې وروسته به سرچ باکس ته راشم سرچ باکس وروسته به دلته راشم سرچ ته سرچ کې به دلته راشم لکه تاسو په سکرین باندې ګورئ پښتو PASH او TO تاسو به داسې یو په نوبت لیکئ د هغې وروسته فاصله پښتو QURAN پښتو قرآن د هغې وروسته به تاسو دلته راشئ په سرچ باکس باندې به کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړ لومړی اپ دی تاسو وګورئ دلته پښتو قرآن څومره MB وهي دلته یې وګورئ 14 MB وهي ښه نو تاسو به د هغې وروسته راشئ دغه به در سره انسټایل کړئ په انسټایل باندې به کلیک وکړئ نور هم ډېر اپلیکیشنونه دلته موجود دي خو د دې اپلیکیشن زه تاسو ته ډېرې ځانګړنې ښایم ځانګړتیاوې تاسو ته ښایم تاسو به په خپله د دې اپلیکیشن ځانګړنې وګورئ که چېرته مو خوښ شو نو لازماً یې په موبایل کې در سره وکاروئ در سره پرېږدئ تاسو کولی شئ د قرآن کریم د عمر خطاب په ژباړې سره د پښتو ترجمې سره څنګه وکړئ دلته وګورئ راځئ دلته لږ انتظار ورته باسو نو وروسته د هغې نه کله چې دغه را ډاونلوډ شو بیا زه تاسو ته د دې ځانګړنې ښایم ورځو د اپلیکیشن ته دننه نو خدای وکړه چې خستګون نشئ تر هغې ویډیو تر پایه راسره وګورئ دلته دغه انسټال شو اوس راځم د اوپن کوم کله مې چې اوپن کړ دلته لومړی سر کې به تاسو ته دا ډول یوه صفحه راشي دلته تاسو ته لاندې لیکنې هم شوي دي تاسو لوستلی شئ زه دلته اوس لاندې یوازې راځم نیکسټ باندې کلیک کوم پینش باندې مې چې کلیک وکړ دلته به تاسو راشئ دغه 5 سټارز ورته ولګوئ سبمیټ یې کړئ نو دا یوه ښه خبره خو دا ده چې هیڅ ډول اعلان نه لري په دې باندې اعلانات بند شوي دي ښه نو په ډېر ښه ډول دغه څنګه دی پبلش شوی دی دلته وایي پلټون کې تاسو کولی شئ د قرآن کریم په عربي پښتو دري انګلیسي او تفسیر برخو کې یوه کلمه وپلټئ او مربوط آیات او سورت ومومئ نو تاسو کولی شئ دلته سرچ هم پکې ترسره کړئ لومړی دلته کله چې تاسو ته دغه صفحه را خلاصه شي پاس د پښتو قرآن کریم لاندې وګورئ دلته سورتونه دي دلته سپارې دي که په سپارې باندې د کلیک وکړ ټوله سپاره د قرآن کریم درته راځي که په سورتونو باندې د کلیک وکړ مثلا سورة الفاتحه سورة البقره سورة العمران سورة النساء نو تاسو څنګه کولی شئ دلته سورتونه راخیستلی شئ که چېرته سپارې مو په کار وي ټولې دلته په سپاره باندې کلیک وکړئ مثلا لومړی سپاره ده زه راځم دلته کلیک کوم دلته تاسو ته وایي ټرانزیکشن اینډ ریسایټیشن په دې ځای کلیک ترسره کولو سره تاسو د ژباړې او تلاوت تنظیمات څنګه کیږي خلاصیږي ښه دلته به اوس راشئ تاسو که دلته مو کلیک وکړ تاسو ته به دلته ترجمه غواړئ که قرائت غواړئ مثلا دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته وایي د چا په اواز کې غواړئ زه وایم عبدالباسط یو ښایسته اواز لري نو تاسو به څنګه وکړئ دلته کلیک به وکړئ کله مو چې کلیک وکړ نو تاسو ته دلته څنګه کیږي دغه به پلی کیږي که مور آپشن ته راشئ تاسو دلته تقریبا زیات علما دي چې هغه قرآن کریم یې ویلی دی دلته موږ سره دغه ځای کې سیو دي د هغې وروسته لاندې وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی نو تاسو کولی شئ چې دغه ژباړه څنګه وکړئ له سره یې وګورئ ان تر پایه پورې نو دلته دغه برخه پاتې شوه دلته وایي چې خوښ یې کړئ نقل یې کړئ یعنې کپي یې کړئ شریک یې کړئ بل چا سره یې شیر کړئ زه به دلته وایم چې خوښ مې کړ د هغې وروسته به زه څنګه وکړم دلته بیک به راشم وګورئ دلته سپارې اوړي هره یوه چې تاسو غوښتله همغه یوه تاسو دلته کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ نو دا یې دا برخه شوه راځم دوهمې برخې دی په دوهمه برخه کې دلته تاسو وګورئ میډیا هوپ تاسو وګورئ
آډیو قرآن ویډیو قرآن. که تاسو په آډیو ډول غواړئ آډیو باندې به کلیک وکړئ، که په ویډیو ډول باندې غواړئ په ویډیو ډول باندې به کلیک وکړئ. ما په ویډیو ډول باندې کلیک وکړ. تاسو ته وایي سورة الفاتحه هر یو آیات مو چې غوښته دلته کلیک وکړئ. This video is unavailable error code. دلته لږ فکر کوم انټرنیټي ستونزه ده. دلته چې په یوټیوب آیکن باندې کلیک وکړئ ته مستقیما څنګه کېږي دلته دغه پرایوسي کوډ ورکوم. دلته دغه یوټیوب ته راځي. کله چې دغه یوټیوب ته راغلی نو په دغه یوټیوب کې تاسو وګورئ دلته بیخي زیاتې ویډیوګانې موجودې دي. ښه ان تقریبا 2900 سبسکرایبرز لري، تقریبا 914 ویډیوګانې. دلته په پلی لیست ته په دې کې راشئ. کله چې په پلی لیست ته راغلی دلته وګورئ قرآن کریم مکمل 114 سورته پښتو ترجمه. ښه دا وګورئ تاسو قرآن کریم دومره آیته تقریبا فارسي ترجمه دغه په فارسي باندې موجود دي. وروسته راځم بیک کېږم. کله چې بیک شوم دلته دا کار کوي، البته خو نه پوهېږم زما انټرنیټي ستونزه ده که څه ستونزه ده. فیسبوک باندې چې کلیک وکړئ مستقیما تاسو د دې فیسبوک اکاونټ ته ځئ. تاسو وګورئ د همدغه صفحې فیسبوک پیج به دلته تاسو ته د دوی را خلاص شي. نو تاسو کولی شئ فیسبوک او ټیک ټاک باندې چې کلیک وکړئ مستقیما د دوی ټیک ټاک اکاونټ ته درومئ. د هغې وروسته بیک کېږم. آډیو خو مې درته وښودله. راځم دلته دغه برخه ته ټولز ته. په ټولز کې یوه بله ځانګړنه راشئ درته وښایم. دلته لومړی قبله ده. ښه کله تاسو کوم ځای کوئ دلته به تاسو سلیکټ مینیول خپل لوکیشن به ورکئ. کوم ځای کې یم، مثلا زه افغانستان کې یم، دلته راځم مثلا خپل ځای خوست کې یم، دلته به زه خپل لوکیشن ورکم. اوس دغه چې موبایل ته کله تاووې تا ته به دلته قبله ښایي چې کوم طرف ته ده. نو دا د ده بیخي یوه خوندوره ځانګړنه دغه ده. د هغې وروسته د لمانځه وختونه دي. تاسو به دلته خپل لوکیشن سلیکټ کړئ. د لمانځه په وختونو کې را به شئ کوم ځای کې مثلا خوست، کندهار، جوزجان، کندوز، هر ځای کې چې وایي دلته خوست انتخابوم. وګورئ مارنینګ یعنې د سهاره باید په 5 بجې 19 اذانونه څنګه کېږي. غرمه تقریبا دغه ځای کې لږ ستونزه هم ده. دلته لوکیشن فکر کوم ستونزه ده. زما وی پی این پاس سرفر خلاص دی. نو تاسو دلته کولی شئ چې دغه هم تعقیب کړئ. د هغې وروسته د الله جل جلاله 9 نوي نومونه دي. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ تاسو دغه هر نوم ګورئ. رحمان څه معنی ډېر مهربانه. کله چې دلته کلیک وکړئ تاسو وګورئ دلته د هغې وروسته دلته وګورئ ای ډېر رحم کوونکیه. که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته 1000 ځله یا رحمان ووایي انشاءالله د زړه څخه به یې هر قسم سختي او غفلت لرې شي. نو تاسو کولی شئ چې دلته دغه هم ولولئ. د الله جل جلاله 9 نوي نومونه تسبیح دي. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو کولی شئ کلیک ټو کاونټ. کسې کلیک ټو کاونټ دلته راشئ کلیک 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 دلته به تاسو ته دغه څنګه کېږي حسابیږي. د هغې وروسته پښتو لمونځ او ورځنۍ دعاګانې دي. د دوه نورو اپلیکیشنونه دي کولی شئ در سره را ډاونلوډ یې کړئ. سیټینګ برخه ده. سیټینګ برخه کې دلته سلیکټ موډ فور پښتو لپاره مقصد کوم موډ غواړئ. زه وایم چې ډارک یعنې تور. دلته تور موډ او که وایم چې نه لایټ موډ نو سپین موډ څنګه کېږي دلته انتخاب کېږي. وروسته د هغې نه لاندې لیکنې دي. دلته وایي سلیکټ عربیک فونټس فور پښتو قرآن. کوم عربي فونټ انتخابوي دلته تاسو وګورئ. نور ټول دلته په پښتو تاسو ته په واضح ډول لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ دا چینجینګ پکې راولئ. نو هیله لرم چې دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. له همدغه ویډیو څخه استفاده وکړئ او پر همدغه ډول د دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. الله په امان. ښې شېبې ښه وختونه.